ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن مې د یو ملګري سوال راخیستی دی. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې ما دلته خپل د کورنۍ چې کوم نوم ورکړی هغه یا تخلص مې ورکړی دی هغه بدل دی. هغه تخلص نه زما په کورنۍ کې د چا شته، نه د زما د مور او پلار شته دی. یعنې ته په کورنۍ کې دغه تخلص د یو کس هم نشته دی. او دی وایي د پوښتنه دا ده چې ماته ډېر ملګري دا وایي چې دا تا یو غټه غلطي کړې، اشتباه دې کړې ده. باید یو داسې نوم دې ورکړی چې هغه ستا په کورنۍ کې وي، ستا د کورنۍ د نورو کسانو هم هغه فامیلي یا تخلص نوم وایي. نو زه غواړم په دې یو څو خبرې وکړم. ملګرو، د ورور ته خو اول دا ویل غواړم چې تا بالکل غلطي نه ده کړې، هېڅ خبره نشته، دا کوم غټ مشکل نه دی، هېڅ مشکل نه دی. یو کس ځان ته هر تخلص انتخابولی شي. تخلص یا فامیلي نوم اکثرا داسې ملګري شته چې د هغو د فامیلۍ نوم یو وي، لکه نورو غړو یو نوم ایښی او د یو کس د هغه مکمل مختلف وي. شخصا زما چې کوم تخلص دی دا زما په کورنۍ کې د هېچا هم نشته، صرف زما دی. زما د نور کورنۍ چې کوم غړي دي هغو چې کوم تخلص دی یا فامیلي نوم دی هغه د قام پورې تړلی، هغه د قوم چې کوم نوم دی هغه یې راوړی او هغه یې خپل تخلص کړی دی، خپل د فامیلي نوم یې جوړ کړی دی. ولې ما نه غوښتل چې زه دغه راوړم، خپل ځان ته یو قومي نوم چې کوم دی هغه د فامیلي یا تخلص نوم کېدم. نو ما ځان ته خپل بیل چې کوم جدا نوم دی فامیلي نوم تخلص دی هغه مې ځان ته انتخاب کړی دی. دا هېڅ مشکل نه دی. دا د یو کس حق دی چې هغه ځان له کوم تخلص انتخاب کړي، خپل نوم سره یې وتړي او هغه ولیکي. دا هېڅ وخت تاسو ته مشکل نشي جوړولی. البته کېدای شي تاسو نه په پوره کې دا پوښتنه وشي چې ولې تا دغه نوم انتخاب کړی دی. باید هغې تا سره وجه یې ورته ویلی شي، نور څه خبره نشته دی. نه ته په دې باندې رد کېږي، نه دې باندې ستا په دوسیه باندې کوم اثر غورځوي. دا ستا حق دی چې ته ځان ته هر څنګه تخلص انتخاب کړي. نو هېڅ وخت کې ستا نوم ستا تخلص چې کوم دی هغه تا ته کوم مشکل نشي جوړولی. بالکل دا تا غلطي نه ده کړې، دا ستا حق دی او ته ځان ته مختلف یو نوم انتخابوې. ته خپل یو وجوهات لري. لکه مثال که دغه پوښتنه ما نه څوک وکړي چې تا ولې دغه نوم انتخاب کړی دی، زه هغې دپاره خپله یو وجه لرم. او زما کورنۍ نور غړي چې کوم دي هغو د خپل قوم نوم چې کوم دی هغه تخلص ځان ته انتخاب کړی دی. ما نه غوښتل چې زه خپل ځان مثال یو قام پورې وتړم، یو ځان سره یو داسې تخلص راوړم چې هغه د یو قام نوم وي. ما غوښتل چې زه یو مختلف د هغې نه یو مختلف نوم راوړم، تخلص ځان ته انتخاب کړم. نو ما ځان ته شارق چې کوم تخلص دی هغه ما ځان ته انتخاب کړی دی. نو په دې کوم مطلب دا زما حق دی، کوم مشکل تاله نشي جوړېدلی. که داسې کوم ملګري نو دا هېڅ خبره نه ده. البته که تاسو نه پوښتنه کېږي نو تاسو خپله یو وجه لرئ، بیا ورته ویلی شي چې ولې تا دغه نوم انتخاب کړی دی. ستا خوښ و یا هر څه چې و هغه ستا خپله خوښه ده. هر کس مطلب که کله ځان ته یو داسې مختلف تخلص انتخابوي، طبیعي خبره ده هغه یو وجه لري. نو هغه وجه تاسو ورته ویلی شي. که تاسو نه چېرې پوښتنه کېږي نور دا کوم مشکل نه دی، دا هېڅ غلطي نه ده او نه دا کوم ستا په کیس باندې یا ستا د کیس باندې چې کومه فیصله کېږي هغه باندې کوم اثر غورځوي. نو دا ټولې غلطي خبرې دي او یو مختلف تخلص انتخابول دا ستا حق دی او ته کولی شي چې مختلف یو تخلص انتخاب کړي. او داسې ډېر مثالونه دي موږ سره، داسې ستاسو ډېر داسې ملګري به چې هغو تخلص وربدلي، د نور کورنۍ د غړو به بدلي. داسې ډېر نومونه دي، داسې ډېر ملګري شته وبښئ، داسې ډېر ملګري شته چې هغو تخلص چې کوم دی هغه بدلي او د نور کورنۍ غړو چې کوم دی هغه بدلي. نو دا هېڅ مشکل نه دی. نو مننه ملګرو، دغه یو پوښتنه وه چې یو ملګري څو ځلې تکراري دغه پوښتنه په مختلفو ویډیو کمنټ کړې وه. نو ما غوښتل چې د دپاره ویډیو جوړه کړم تر څو دغه ورور مطمئن شي. نو مننه ملګرو، بلې ویډیو په لاس سپارم په مخه.